سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني د افغانستان د دیني علماو د تېرې ورځې له هغې فتوا چې په هیواد کې جګړه ناروا، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه یې حرام بللي هرکلی وکړ. ښاغلي غني په ویډیویي پیغام کې د یادې فتوا د ټولو موادو په تایید سره یو ځل بیا له افغان وسلوال طالبانو غوښتل چې د تپل شوې جګړې پر ځای د بین الافغاني خبرو له لارې د سولې لاره غوره کړي او د هیواد د بربادۍ پر ځای د هغه په ابادۍ کې برخه واخلي. د افغانستان څه باندې 2000 دیني عالمانو تېره ورځ د لویې جرګې په کیږدۍ کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه یې حرام او د سولې غږ ردول یې له اسلامي اوامرو ښکاره سرغړونه وبلله. له دې سره سم طالبانو په یوې اعلامیه کې د افغانستان د علماو پرونۍ ناسته یو امریکایي بهیر بللی او ادعا یې کړې چې دغه ناسته د امریکایانو په غوښتنه جوړه شوې وه. له دې سره سم ولسمشر غني په کابل کې دیني علماو پر غونډې ترسره شوی ځانمرګي برید په دیني او اسلامي ارزښتونو برید او یو ستر جنایت بللی دی. ښاغلي غني تېر مازدیګر د وسلوال پوځ په اعلی سرقمندانۍ غونډه کې د افغانستان جګړې په اړه د دیني عالمانو د تېرې ورځې د فتوا د هرکلي ترڅنګ په ټینګار سره وویل چې دیني علماو د لیدلورو او نظریاتو د عملي کېدو په خاطر به ډېر ژر تطبیقي پلان جوړ شي. ویل کېږي تېره ورځ د علماو د ناستې په پای کې د لویې جرګې کیږدۍ ته نږدې په ترسره شوي ځانمرګي برید کې د دیني عالمانو په ګډون څه باندې 10 تنه وژل شوي او څه باندې 20 نور ټپیان دي. له دې سره سم په کندهار کې د سولې کمیټې مرستیال او مخکښ دیني عالم د ناپېژاندو وسلوالو لوري ووژل شو. د کندهار د والي ویاند وایي دغه دیني عالم چې عبدالحق اخندزاده نومیده او د څه باندې 20 کلونو راهیسې د کندهار ښار د 4مې ناحیې اړوند د موی مبارک جامع جومات خطیب او ملا امام هم و تېره ورځ د همدې جومات مخې ته په ډزو سره وژل شوی دی. ویل کېږي نوموړي خطیب په دې وروستیو کې په هره غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کاوه چې له وژنو لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. په لوګر کې د کلیو پراختیا ریاست او ولسي تړون پروګرام لخوا د 60 میلیونه افغانیو په لګښت د 40 بېلابېلو رغنیزو پروژو کار تېره ورځ پیل شو. د دغه ولایت د کلیو پراختیا رئیس وایي په یادو پروژو کې د اوبو رسونې شبکې، د اوبو کانالونه او کلیوالي لارې شاملې دي چې چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړې شي. له دې سره سم د لوګر والي وایي یادې پروژې به نه یوازې د خلکو ستونزې حل کړي بلکې له زرو ډېرو کسانو ته به کاري موقع هم برابرې شي. د هرات پولیسو 113 بېلابېلې وسلې د بې وسلې کولو یا ډایک پروګرام ته تېره ورځ وسپارلې. د هرات امنیه قمندان امین الله مرخیل وایي دغه وسلې په تېرو 4 میاشتو کې د هرات ښار او بېلابېلو ولسوالیو د پولیسو له لوري راټول شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه وسلو په تړاو 50 کسان هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوي دي. خواست ما به نیس نماینده مردم از جناب قماندان صاحب نیروهای امنیتی ما به خصوص نیروهای کشفی ما همینه که نمو کسایی که دست به فروش و سلاح میزنم با اونا با جدیت برخورد کنن که انشالله ما دیگه شاهد سلاح فروشی به داخل هرات نباشه. ما زورمند خود ما نمیشناسیم، زور خود خداوند متعال داره و انشالله ما در مقابل زورگاه هم اگر مقاومت میکرد یا در مقابل برنامه ما استاده میشه ما در مقابل استاد میشه. او په لغمان کې یو کس د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. څرګر ملي اداره وایي دغه کس چې جاوید نومیږي غوښتل یو مقناطیسي ماین د لغمان په مرکز کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په موټر کې ځای پر ځای کړي خو مخې ته تر رسېدو مخکې نیول شوی دی. ویل کېږي نیول شوي کس خپل جرم منلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.